د تیارو د ختمېدو او د رڼاګانو د نوي عصر پیلامه د افغانستان د 10,000 میګاواټه برېښنا ستره پروژه له خوبه رښتیا کېدو ته نږدې شوه. له اتریش څخه تر چین پورې د زرګونه ټنو درندو تجهیزاتو د رارسېدو اوازو د هیواد د صنعتي کېدو او په انرژۍ کې د ځان بسیاینې لپاره د هیلو ډیوې بلې کړي دي. دا د یو داسې روښانه افغانستان لور ته مزل دی چې برېښنا به یې د پردیو له احتیاجه خلاصه او د خپلو سرچینو پر بنسټ به د ولس کورونه روښانوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د 10,000 میګاواټه برېښنا سترې پروژې په لړ کې مهم پرمختګونه شوي چې له مخې یې د درندو برېښنایي تجهیزاتو د لیږد بهیر ګړندی شوی دی. د عزیزي انرژي شرکت چارواکو د اتریش سالزبورګ ښار ته سفر کړی څو د تخار د 115 میګاواټه برېښنا کارخونې اړوند اخیستل شوي ماشینونه وڅېړي. د معلوماتو له مخې د دغو تجهیزاتو وزن له 20,000 ټنو څخه ډیر دی او ټاکل شوی ژر تر ژره افغانستان ته ولېږدول شي. بل لور ته د ویانا ښار ته نږدې د 350 میګاواټه وړتیا لرونکې دستګاه هم ارزول کیږي چې د بغلان لپاره ځانګړې شوې ده. دا دواړه کارخونې د سکرو پر بنسټ برېښنا پنځوي او د یادې سترې پروژې د لومړي پړاو بنسټیزه برخه ګڼل کیږي چې ټولیزه وړتیا یې 845 میګاواټه ده. همداراز په دې پړاو کې د 313 میګاواټه لمریزې برېښنا 3 پروژې هم ګډې دي چې تجهیزات له چین څخه برابر شوي او د لیږد بهیر به یې په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. چارواکي وایي دا پروژې به د هیواد د انرژۍ برخه پیاوړې کړي او افغانستان به د برېښنا په برخه کې د ځان بساینې پر لور یو مهم پړاو ته ورسوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.